د مزار شریف ښار د اومې ناحیې په اړوندو کې د افغان ترک پارک د بیارغونې چارې تر اوسه 80 سلنه پرمخ تللي دي. د مزار شریف ښاروالۍ د امارتي جایدادونو مدیر وایي دا پارک د مزار شریف د ښاروال په هدایت او د یو خصوصي شرکت په مالی ملاتړ رغول کیږي چې تر اوسه کارونه د پام وړ پرمخ تللي دي. جریان کار شخصا خود ما همیشه میایم میبینیم پیشین دیگر صبح وقت ناموقت کارهای دیگر میبینیم و فعلا نو شروع در کار بازسازی کردن. شاید دفعه دیگه که بیاین یک شاید نشناسین یک پارک بسیار با کمبوداتی که داره این را تکمیل کنه یک پارک مقبول باشد داشته باشه. ورته مهال دغه خصوصي شرکت مسؤل چې د دې پارک د رغولو چارې پر غاړه دی وایي مخکې له دې چې بیا رغونه پیل شي دا پارک په ویجاړ حالت کې وو او اوس هڅه کوي څو دغه پارک ته لا زیاته ښکلا او سمسورتیا ور وبخي. 8 سال بود که تخریبا بود. 8 سال بود که این پارک دیگه از نگاه چای و دیگه لاینای برق و هیچ چیز از این قابل مصرف نبود. بنابراین ما نظر به هدایت آقای شاروال صاحب، هدایت آقای والی صاحب بنا دیگه تعهداتی که ما دادیم گفتیم که در سرسبزی و در بازسازی وطن ما سهم میگیریم. له بل خوا د دې پروژې انجینر وایي چې د پارک د بیارغونې چارې د دوی د پلان له مخې روانې دي او اساسي موخه دا ده چې دا پارک یو ځل بیا د ښاریانو لپاره د ګټې اخیستنې وړ وګرځوي. ما این پارک تقریبا در 7 ثور سال 1404 تسلیم شدیم و از این به بعد ما خدمات خود شروع کردیم در قسمت پاکاری، سرسبزی، رنگ‌آمیزی و نصب باطلدانی ها که شما شاهد هستین، بازیچه ها که کلان تخریب شده بود و ساعت بیشتر از این کلان از لحاظ سرسبزی کاملا تخریب شده بود، نیالا و درختاش خشک شده بود. ما دوباره توانستیم یارا سرسبز بسازیم، ساحه برای و پارک برای مردم دوباره فعال بسازیم. د یادونې وړ ده چې د افغان ترک پارک د مزار شریف ښار په مرکزي سیمه کې موقعیت لري او د دې ښار یو له بیروباري پارکونو څخه شمیرل کیږي.